بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو که چېرته غواړئ تاسې په کمپیوټر کې د کلیپ بورډ هسټري وساتئ، مطلب کوم څه چې مو کاپي کړي هغه ځان سره وساتئ، نو دې دپاره به تاسې کیبورډ نه وینډوز کی پلس وي ووهئ. دلته به دا کلیپ بورډ هسټري راشي، دا اوس آف دی، لومړي ځل لپاره آف وي، دا به ټرن آن کلیک کوئ، دا به آن شي. اوس مثلا زه د ورډ پروګرام خلاصوم، دې کې یو څه لیکل کوم، مساوي رینډ، دا یو څه لیکل به زه وکړم، دا به زه سایز به لږ زیات کړم چې سم معلوم شو. دا لیکل مې وکړه، زه د دې اوس کاپي اخلم، کنټرول سی سره مې کاپي واخیسته. کله چې وینډوز بټن وي ووهو، ګوره دا موږ سره دلته راغله. تاسې کولی شئ دا په یو بل پروګرام کې په هر ځای کې پیسټ کوئ. مثلا زه غواړم دا په نوټ پیډ کې زه پیسټ کوم، نوټ پیډ به زه راوړم دلته، او نوټ پیډ کې به بیا به موږ هسټري چې دی خلاصه کړو، دلته وینډوز کی پلس وي به ووهو. ګوره چې دې باندې کلیک کړو، زمونږ لیکل چې دلته راغلل په څه کې، نوټ پیډ کې پیسټ شول. همدارنګه په هر یو پروګرام کې تاسې په دغه طریقې سره وینډوز کی او وي وهئ، نو تاسو سره هغه چې څومره لیکل مو کاپي کړي ټول به په کلیپ بورډ هسټري کې موجود وي، هغې ځای نه کولی شئ چې پیسټ